دا خو به تاسو فرمایش څه چې تږي ګرځي عاشقان د تورو سترګو واجبه تږي ګرځي عاشقان د تورو سترګو خدای راولې باران د تورو سترګو ډېر ښه یو زه نه یم چې په تورو سترګو مړ یم ډېر ښه یو زه نه یم چې په تورو سترګو مړ یم په ارمان مري هر انسان د تورو سترګو ډېر ښه تور چشمان یې په مزار خواره واره کړی واجبه تور چشمان یې په مزار خواره واره کړی څوک چې مړ سي په ارمان د تورو سترګو ډېر ښه په جړا جړا مې تور د سترګو سپین سول په جړا جړا مې تور د سترګو سپین سول ما بلا کړه تاوان د تور سترګو ډېر ښه داسې خیال او توري زل کومه راوړم داسې خیال او توري زل کومه راوړم چې بیان کړم په ز شان د تور سترګو ډېر ښه خړې شنې او نیله سترګې به ښایسته وي خړې شنې او نیله سترګې به ښایسته وي خو ډېر خوند کوي خوبان د تور سترګو ډېر ښه عاشقان خو ورته تیر له سر و مال دي عاشقان خو ورته تیر له سر و مال دي نور لا چې غواړي جانان د تور سترګو ډېر ښه عاشقان خو ورته تیر له سر و مال دي نور لا څه غواړي جانان د تور سترګو ډېرو ډېرو احسانونو نه اخلاص کړم واجبه ډېرو احسانونو نه اخلاص کړم دا په ما ګڼه احسان د تور سترګو ډېر زه سهیل له نوکرۍ چې په پنشن شم بیا به کاظم دکان د تور سترګو ډېر ښه سهیل صاحب موجوده وخت شاعران چې د اوس شاعران وي یا شاعري کوي دا یو ښه شاعر جوړېدل غواړي نو دوی د کوم خبره له لاس نه ټینګه ونیسي بیا به دوی یو مقام ته ورسېږي کوم کلاسیک شعرا چې موږ تېر سوي دي خوشحال خټک رحمان بابا حمید بابا علی خان داسې پسې راجه حمزه بابا کلندر مومند مجذوب صاحب درد صاحب کلندر مومند دا کلاسیک شاعران چې کوم دي دغه د مطالعه غرق مطالعه کوي دا نوی دور چې کوم تقاضې دي کوم شاعران دي صحیح ایغو نه د زده کړه کوي ټیک شعوري تور او لا شعوري تور او کله د دانوي چې بس زه مکمل سلله زه مکمل شاعر سلم سلا شاعر سلم نه تر اخیر وخت دی د جان د شعر او شاعري یو طالب علم غني به بده کامیابی کله د تدا احساس وسه چې زه کمپلیټ سلنه کله د تدا احساس وسه چې زه شاعر سلنه زه په دې ژبه مطلب دا د فتوا ورکاوم چې تا شاعري مطلب دا د دغه ژبه باندې ودرېدل پاتې سلنه زه په دغه دور چې مطلب دا د 55 عمر ته ورسېدل زه په خپل لا د شعر او شاعري یو جان طالب علم غاڼه ما ته کو چوک مطلب دا د شعر او شاعري چې شعر مخشي کی نو زه غیر محسوس طریقې سره دا احساس د تور کوم چې زه خپل مطلب دا د یو طالب علم یم کبه چیرته شعر چې دا سټ کې انیمي نو زه ورته وایم ګل خان ګل سي چې کدا شعر ما و نو دا څه به و دا څه نه چې لکه تا دا غلطي کړې بالکل نو دغه احساسات تلري ان شاء الله وخت په خپل شاعر ثابت علاقې لکه مخکې هم دلته پروګرامو چې شاعرانو یو دوه خبرې کړې دي چې میډیا کوریج چې دا ډېر کم ده موږ شاعرانو میډیا کوریج نه کړي موږ شاعرانو شاعري چې مخته درومي نو هغه د لپاره څه کول پکار دي او څه دی وسی چې موږ شاعرانو شاعري هم مخته لاړ سي دغه خبرې سره به زه د نورو شاعرانو ملګرو اتفاق وکړم چې یقیني موږ سویلي سیمه ته دا لیدا بر علاقې چې دي میډیا مطلب دا هغه ور کوریج نو ور کوي څوره چې مطلب دا د دالي علاقې ته ور کوي اوس ماشاءالله د فیسبوک د وردا انټرنیټ د وردا به دلته مطلب دا د تاسو FM 88 چې دا چې کم به لوسه خدمت د دې سویلي سیمه شاعرانو تاسو کوو یقیني مطلب دا دغه جذبه ته موږ سلام کوم دغه شه دی ډي اي خان ریډیو سټیشن ده مطلب دا د موږ سویلي سیمه ته شو مطلب دا د پرمختګ موقع ورکوي بنو ریډیو سټیشن نه مې وګیله قدر دا د تاسو سټیج نه دا ګیله زو تر سمو چې دوی موږ مطلب دا د لکی شاعرانو ته
صرف یو شاعر دا نام یې ځکه نه اخلم چې هغه بیا زړه نه بدوي هغه کله کله پروګرام ته وغواړي نور وکړه مطلب دا د لکي دغه علاقې شاعرانو ته حالانکې دا د مطلب دا ده بنوچي هغه ریډیو سټیشن نه ده دا د بنو ریډیو سټیشن ده. صحیح. سهیل صاحب خپلو خوږو اورېدونکو ته یو خوږ غوندې غزل چې دی تا پسند وي او تا زړه غواړي چې زه خپلو خوږو اورېدونکو ته ډالۍ کړي هغو ته پروګرام چې پیش کړم. د ګل خان ګل صاحب د FM 88 لکی له سټیج نه دا یو غزل به زه دوه ملګرو ته ډالۍ کړم. یو د بېباکه میناز د تاسو علاقې صحافي ده د ما شعر و شاعري ملګری ده نادم خټک صاحب. بل د نسیم پښتو ادب ته جوړي روح روان رفیع الله همدرد ده. دغه دوه ته زه د تاسو له سټیج نه د تاسو په اجازت باندې دا یو غزل ډالۍ کوم چې هغه یار چې زورور دی زورور دی هغه یار چې زورور دی زورور دی بې سببه مرور دی زورور دی هغه یار چې زورور دی زورور دی بې سببه مرور دی زورور دی چې په یوې مسکا له سر ورته تېرېږم چې په یوې مسکا له سر ورته تېرېږم خو زما د زړګي سر دی مرور دی چې په یوې مسکا له سر ورته تېرېږم خو زما د زړګي سر دی زورور دی په ښایست باندې بس هره وینا ده په ښایست باندې بس هره وینا ده چې زړګی مې چاته ور دی زورور دی په ښایست باندې بس هره وینا ده چې زړګی مې چاته ور دی زورور دی په ټول کلي به مې ور نکړي همدمه په ټول کلي به مې ور نکړي همدمه په یوه کښلي مې باور دی زورور دی په ټول کلي به مې ور نکړي همدمه په یوه کښلي مې باور دی زورور دی. شعر دی چې زه یې پټ په زړه کې هم له هغه غواړم زه یې پټ په زړه کې هم له هغه غواړم چې له پټو زړو خبر دی زورور دی چې یې تش لاسونه هیڅوک له در نه ځي چې یې تش لاسونه هیڅوک له در نه ځي په نظر کې مې یو درد دی زورور دی چې یې تش لاسونه هیڅوک له در نه ځي په نظر کې مې یو درد دی زورور دی په پښتون غزل یې ننګ عمر لکړه په پښتون غزل یې ننګ عمر لکړه شیخ بدین دی که خیبر دی زورور دی په احساس د بې وسۍ مې چې مړ نه که په احساس د بې وسۍ مې چې مړ نه که څه بې حسه ستمګر دی زورور دی. مقطع ده چې د سهیل مروت په باب کې نادم وایي نادم خټک صاحب د سهیل مروت په باب کې نادم وایي د لفظونو جادوګر دی زورور دی. ډېر ښه سهیل صاحب ډېره مننه ډېره شکریه ډېر خوند او ډېره مزه یې وکړه. سهیل صاحب تاسو ملي نغمه یعنی د ملک سره د مینې او د محبت اظهار په شعرو چې په لفظو چې تاسو هغه چېرته کړی؟ بالکل دا اوس مې چې خبره ته کوله چې قاسم مروت صاحب ګانټیر ته وکړله صحیح همایون مندوخیل پروډیوسر د ګلزمان جلالي په سربراهي چې ریکارډینګ کېږي چې د وطن مینه ایزانه را پیدا د له ایمانه د خوشحال خټک د شعر په رڼا چې په ما ګرانه پاکستانه زمونږ ځانه پاکستانه دستا مینه مې رازیږي له ایمانه پاکستانه
پاکستان سہیل صاحب چونکه پروګرام وخت مشترا ختمېدا طرف ته نږدې ده په خپل خوږو الفاظو چې خپل خوږو اوریدونکو ته یو شلای غو میسج ورکا چې کاغه شاعران دي کاغه موږ دغه سي اوریدونکو دي چې چوک دي هغه ته یو شلای پیغام ورکا په اخر چې بیا به پروګرام وخت سره ترسيږي امو خلکو ولسته خو به زه دا پیغام ورکم چې د شعر او شاعري او د شاعرانو قدر زده کو ځکه چې دا خلک دي چې بې لوث خدمت کوي وینې د خپل زړه په وچوي فائدہ مطلب دا د معاشرې ته ورکوي ولسته ورکوي او په دې تیار ماحول چې د رڼا ډیوې بلوي نو شاعرانو د پاره په دوه ټکو چې کم دی لیکي خو سم دی لیکي د مشرانو شاعرانو رهنمایي د اصلوي هغه په سوري چې د کار کوي او کله د دا احساس نه کوي چې باز مطلب دا د کمپلیټ سلنه د مکمل شاعر سلنه نه تر ورځې د مرګ پورې د زده کړې کوشش کوي ش شاعر به وخت ثابت کی. بالکل سہیل صاحب زه ډېر شکریا ادا کوم د خپل ځان له طرف نه د خپل اف ام لکی 88 له طرف نه او خپل اوریدونکو له طرف نه چې تاسو د موږ ادبي ستوري پروګرام ته راغلو موږ پروګرام مخشلای کوم موږ پروګرام ته خپل شاعري خپل حالات زندگی او کله مشورې کله شاعرانو ته ورکړي نو زه د تل نه تاسو شکریا ادا کوم د وخت ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعدا د بیل بٹن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي.